السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دې ما تاسو د پاره تاسو په فرمایش باندې بل تعویز راوړلو. د دې محبت لپاره ډېر زبردست اثر کوي. دا تعویز تاسو محبت لپاره وکړئ او خپل فائدہ ته اوچته کوي. ما ته ډېر میسجونه په واتس اپ باندې راځي، اثر فسنل میسجونه راته کوي چې مونږ ته د محبوب د مور نوم نه راځي، نو مونږه په نوم تعویز کې څه ولیکو. نو ما تاسو ته ویلي دي چې تاسو په تعویز کې بی هوا لګولې شي د مور د نوم په ځای، او دا تعویز چې کوم دی دا ما تاسو په فرمایش باندې راوړلو او خویندونو لپاره چې چاته د خپل محبوب د مور نوم نه ورځي نو دا تعویز د استعمال کې ورې چې د تعویز کې د مور نوم نشي لیکلی، ولې چې اکثر ماته ډېر میسجونه دی باندې راځي چې مونږ ته د مور نوم نه راځي. نو مونږ څه وکړو؟ اوله خبره خدا شوله چې تاسو تعویزونه کوئ نو د هغه د مور نوم څه طریقې سره معلوم کړئ، او که بیا هم تاسو ته ډېر زیات مشکلات وي، ډېر زیات تاسو مجبوري وي چې تاسو د مور نوم نشئ معلومولی، نو تاسو بی هوا استعمال کوئ. انشاءالله تعویز به تاسو ته رزلټ درکوي. دا تعویز ما تاسو ته راوړلو، د کې د مور د نوم ضرورت نشته. تاسو دا تعویز ولیکئ او خپل فائدہ ته اوچته کوئ. دا تعویز په 30 منټو کې تاسو ته به انشاءالله رزلټ درکوي که تاسو صحیح طریقې سره او په صحیح نیت باندې وکړلو. دا زما ازموده تعویز دی. زه هغه تعویزونه تاسو ته در کوم چې کوم تعویزونه ما ته اثر راکړي وي. دا یو چنورځ ما یو ورور ته ورکړلو چې هغه یو ملګری تر خپه شوی او مینې وو، یعنی د زړه محبت ورسره وو. ما ورته وویل که ستا هغه سره محبت جسماني وي نو زه تعویز تاسو ته نه در کوم. نو هغه ما ته وویل بلکې قسم یې وخوړل چې زما هغه پسې سا خیجي، هغه دې صرف ما سره خبرې کوي او ما سره د یو ځای ګرځي. نو هغه ته ما دا تعویز ورکړلو، هغه ته د تعویز په 3 غنټو کې اثر ورکړلو. اوس د تاسو باندې ډیپند کوي چې تاسو د تعویز صحیح طریقې سره وکړئ. د تعویز په باره کې چې کوم په کتاب کې لیکل شوی دی نو دا تعویز به تاسو ته په نیمه غنټه کې اثر شي. نو تاسو خپل محبوب دا تعویز وکړئ، خپل محبوب حاصل کړئ، خپل مینه حاصله کړئ، خپل د غمونو ډکه ژوندۍ په خوشحالیو کې بدله کړئ. ما تعویزونه درکول دي، هغه نه فائدہ اوچتول سو په لاس دی. که تاسو تر فائدہ اوچتوي او که تاسو ویډیو نیمه کې پرېږدئ او زیاتر خو د ما تعویزونه چې څومره هم زما په چینل کې دي هغه ټول زما ازموده تعویزونه دي، ولې چې زما د تعویزونو کار دی. نو چې کوم تعویز ما ته رزلټ راکړي زه هغه نه ویډیو جوړه کوم او تاسو ته در ولېږم. نو زه غواړم چې تاسو تر فائدہ اوچته کړئ. په دې کې تاسو مزاج بدل، تاسو د محبوب مزاج بدل وي، یعنی دواړه مزاجات د یو بل خلاف وي، نو ان شاء الله دا تعویز به تاسو مزاج نه خلاف زی او تاسو محبوب به تاسو خپل راولي. ولې چې د تعویز چې کوم ما ته راغلی او یو چنور زی مخکې چې ما تاسو ته وویل دی وله مزاج آتشي او د بل وله مزاج آبی شولو، او چې آتشي شولو دا د یو بل دشمنان دي. د مزاج ولا خلک ډیر کم یو بل سره ملاويږي. خدا تعویز چې ورته ما ورکړلو نو بیا ما ته کور ته شکریا ته راغللو چې زاغه تعویز ما ته رزلټ راکو تر دې حد پورې چې خپل محبوب لاس نیولې راوستلو ما ته. نو دا تعویز هغه ته رزلټ ورکو نو ما ویل چې ما ته ډیر زیات میسجونه راځي، کمنټونه راځي، او نو دې د وجنه زه دا تعویز تاسو ته درکم چې تاسو دا تعویز وکړئ او خپل فائدہ ته اوچته کړئ. د تعویز چې کوم دی تاسو چې کله کوئ نو که تاسو په زړه لباس کې وي بس تاسو صرف اوداس وکړئ، ولې چې د تاثیر چې کوم دی هډه زیات سخت دی. نو کچري تاسو دا تعویز کوئ استعمالوي نو بهتره ده چې تاسو صفا سترا ولمبي او کلم بدل نشي، نو صفا لباس واچوي، ځان پورې خوشبو ولګوي او یو د تنهایی ځای منتخب کړئ. بیا په هغه کمرې کې کېدل شي نو خوشبو هم ولګوي، ولې چې خوشبو د موکلاتو پسندیده شی دی. چې کوم یو تعویز هم وي د هغه ول موکلات تاسو کار کوي، هغه تعویز کې صرف خانی وي او په خانو کې د هر یو موکل وي. نو چې تاسو خوشبو ولګوي نو هغه موکل چې کوم وي هغه خوشحال شي او خوشحالي نه تاسو ول کار وکي. تاسو محبوب د پاره کوي، دشمنی د پاره کوي، کجودګي د پاره کوي. دا چې کله تاسو دا هر څه وکړل نو تاسو به یو سپین کا حاضر واخلئ چې هغه وړاندې نوي استعمال شوی، بیا به یو تور پین را واخلئ او کاغذ عموما هغه خلک راخلي چې په کوم باندې لګیری وي نو کوشش کوئ چې د لګیرو ول پانی مراخلي، کاغذ مراخلي، ولې چې په هغه باندې تعویزونه اثر نه کوي. بالکل صفا سترا کاغذ وي چې کمی خاني وي هغه به تاسو په خپل باندې جوړوي. اکثر خلک د اردو لکه پی راخلي نو په هغه کې لګیری ویل شي بس صرف خاني ورکی جوړي کی نو هغه تعویزونه تاسو ته رزلټ نه درکوي. نو د دې وجه نه چې تاسو دومره مهنت هم کوئ نو تاسو صفا کاغذ راستلو کوشش کوئ. بیا چې کله تاسو سپین کاغذ راخلي، تور پین راخلي او د تنهایی
نهایي ځای هم منتخب کوي نو تاسو به خپل تصور خپل یقین مضبوط وساتئ چې موږ دا تعویض کوو دا به موږ ته ریزلټ درکوي نو بیا چې کله دا تعویض ته کینئ او ستاسو یقین هم پوخته شي او که چېرې ستاسو تصور ستاسو سوچونه ډېر زیات کمزوري وي نو تاسو د خپل محبوب تصویر هم وړاندې کېښودلی شي او که نه تاسو بل چاته ورکوئ نو د محوله تصویرونه ځان سره مخامخ کېږدئ چې تاسو ته دا یاد وي ستاسو دا سوچ وي چې موږ دا تعویض دوه کسانو ته ورکوو نو بیا به یو ګوله ګلداره ووایي بیا چې دا تعویض څنګه لیکل شوی دی همغه شانتې به ولیکئ یعنې منځ کې دوې خانې جوړې شوي دي چې هغه کې 8 خانې راغلي دي وړې نو په هرې یوې خانې کې یو عدد لیکل شوی دی چې هغه تاسو کوم اړخ نه هم شروع کولی شئ خو بهتره خبره دا ده چې تاسو یې شي طرف نه چلو کوئ نو دا د تعویض دپاره ډېر بهتره وي بیا چې کله د منځ خانو والا مکمل شي نو بیا به دا سیټونو ته چې کوم ځایونه پاتې شوي دي هغه ځای کې لیکل شوي دي لام لام میم بیا به داسې تاسو ګس طرف ته راشئ لام لام میم دا به تاسو ولیکئ بیا چې کله دا تاسو بالکل مکمل کړلو وی ګورئ د سره چې هم دغه شانتې تاسو لیکلی وي نو د تعویض لاندې به تاسو د خپل محبوب نوم ولیکئ بیا به ورسره ولیکئ اسکو حاضر کرو دا د تعویض ته حکم ورکول دی چې دا کس مونږ ته حاضر کا بیا به تاسو خپل نوم ولیکئ چې فلا انسان فلا دپاره حاضر کا دا د تعویض حکم ده چې تاسو به د تعویض ته حکم ورکوئ نو تاسو د تعویض چې کله مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوئ د تعویض شکل به ورته ورکئ یو تور تار به راواخلئ هغه به دې نه تاو کوئ او یو به وړیکی د شیشې والا بوتل وګورئ هغه کې به دا اور واچوئ که کیدلی شي نو د تعویض پرې خوشبو هم ولګوئ بیا چې کله دا تاسو وکړلو شیشې کې هم بند شولو نو دا چې کوم ځای کې اوبه بهیږي په هغه نیر کې په هغه الګاډي کې په هغه سمندر کې په هغه ځای کې به ور واچوئ چې اوبه بهیږي او که چېرې تاسو سره داسې ځای وي چې هغه ځای کې اوبه بهیږي نه یعنې د اوبو وله څه هغه نه وي هغه خویندې وي چې د کوره بهر نشي وتلی نو دا بوتل دی په ځمکه کې دفن کړي انشاءالله دا به تاسو ته نیمې ګنټې کې اثر درکوي او که چېرې دا تعویض تاسو غلطې طریقې سره وکړلو غلط مقصد دپاره تاسو وکړلو نو د تعویض چې کوم الټا اثرات په تاسو باندې وشي د هغې کارت ما سره هم نشته نو بیا تاسو ما ته دا مه وایئ چې مونږ باندې تعویض الټا اثر وکړو نو مونږ اوس څه وکړو ولې چې د ده وله چې کوم توړ دی هغه ما سره هم نشته نو دا تعویض ډېر زیات سوچ او په سمجھ کې او په مجبوري حالاتو کې وکړئ چې تاسو ته پته ولګي چې اوس مونږ ته د تعویض ډېر زیات ضرورت دی مونږ د نورو تعویضونو ریزلټ را نه کړلو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي او چې کله ستاسو ویډیو خوښه شي نو تاسو لایک کوئ چې په دې باندې تاسو نه هیڅ هم نشي خو د سره زما حوصله افزای کیږي چې زما څومره خویندې وروڼه دي زما څومره کتونکي دي هغه زما ویډیوګانې خوښوي نو د سره ماته حوصله افزای کیږي زه تاسو ته نورې بهترینه ویډیو جوړوم چې هغه تاسو تعویضونه وګورئ او خپله فایده ترې اوچته کوي او تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ چې ستاسو ملګری داسې وي چې هغه په د حالاتو کې راګیر وي خو د شرم چاته ویلی نشي نو هغه هم چې کله ویډیو وګوري نو هغه به د تعویض وکړي او خپله فایده به ترې اوچته کړي که چېرې تاسو داسې وکړلو او دوه میینان تاسو یو ځای کړلو نو د نه ډېره هټه خوشحالي بله نشته ده نو د دې وجې نه تاسو دا ویډیو شیر کوئ هم مخ ته او که تاسو غواړئ چې د تعویض تاسو ته اجازت درکړم نو اجازت دپاره چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما دا اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي او اوس دې ځای کې ماته ډېر میسیجونه په دې باندې راځي چې مونږ ته یو ویډیو راشي او بله ویډیو نه راځي په ټایم باندې نو تاسو چې کله د ګنټۍ نشان دی چې دا تاسو اون کوئ نو زه چې کله هم ویډیو ویر کوم تاسو ته به دا ویډیو ډېره زیاته په اسانتیا سره میلاویږي او که چېرې تاسو د ګنټۍ نشان اون کړی نه وي صرف تاسو چینل سبسکرایب کړی وي نو بیا به تاسو دا ویډیوګانې لټوئ نو د ګنټۍ نشان هم ورسره لازمي اون کوئ چې کله هم زه ویډیو ویر کوم څه ټایم هم ویر کوم چې ټولو نه پهله تاسو ته حاضروي چې تاسو ته ورکې اسانتیا وي اوس د تعویض په باره کې ما مکمل په ویډیو کې وویل چې دا به تاسو څنګه کوئ څنګه تاسو ته کول پکار دی د تعویض ورځې مقرر نه دي تاسو دا کله هم کولی شئ څه ټایم هم کولی شئ د تعویض ټایم نه دی مقرر د تعویض ورځ نه ده مقرر د ویډیو د تعویض ولا ډیټیل ما ویډیو کې تیر کړلو نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو بیا د تعویض په باره کې په واتس اپ کې میسیجونه مه کوئ او یو چې کله تاسو میسیج وکړئ نو تاسو د خپل میسیج د جواب انتظار کوئ زه به تاسو ته لازمي جواب در کوم خو دغه داسې کسان دي چې هغه میسیجونه وکړي ما اورېدلی نه وي بیا ریمو شي یا یې خپله ریمو کړي نو بیا وایي چې مونږ ته جواب راکړه نو چې ما اورېدلی نه دی ما کتلی نه دی نو زه تاسو ته جواب
جواب څنګه درکما او د دې کې ما سره تر سری راځي او انسان سل کې ما مجبوري لري نو د دې وجه نه ما تاسو ته ویلي دي چې تاسو ما ته کال هم کوي تاسو صرف خپل مسله په واتس اپ باندې پرېږدئ په وایس میسج کې زه چې کله واورم زه به تاسو ته هغه جواب ډیر کما ډیر زر کا په ویډیو کې وي که په واتس اپ باندې وي او که بیا هم د چا کارو سپورې نه کیږي او تعویض په ما باندې کول غواړي نو تاسو په واتس اپ کې خپل مسله هم ویلی شي خپل نمونه هم رالیکلی شي چې څه دپاره تعویض غواړئ د هغه په باره کې هم ووایئ انشاءالله زه به تاسو سره پوره مرسته کوم امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ